آپشن په اړه ویډیو جوړوم چې څنګه کولی شو چې خپل فیسبوک آیډي ته فالو آپشن ولګوو. د ملګرو په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. هیله من یم چې روغ جوړ وئ. دا تاسو څخه هیله کوم زما یوټیوب چینل در سره سابسکرایب کړئ او د زنګ په نشان باندې کلیک وکړئ او فال باندې کلیک وکړئ تر څو زما هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. ملګرو وخت مو ورته کوم زه د ویډیو په طرف خپل فیسبوک خلاصوم. خپل پروفایل ګورم یو ځل. ملګرو دغه زما پروفایل دی ومولیدو. زه یې ګورم چې اوس فالو آپشن کې دی که نه. ملګرو ومولیدل چې ما ته هېڅ یوازې مسیج کې نور فالو آپشن نشته دی. ملګرو سره ته ښایم څنګه ورشو فالو آپشن ورته ولګوو. زه ملګرو سیټینګ ته ملګرو دغه سیټینګ دی. دغه سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. دلته راشئ دلته دغه پابلیک پوسټ باندې به کلیک وکړئ. پابلیک پوسټ مو چې کله کلیک وکړ انتظار کوو. ملګرو دغه آپشن یې څه دا آپشن یې به پابلیک ته وړو. دغه پابلیک ته اړوم. دغه پابلیک ته دغه هم پابلیک ته اړوم او دغه هم پابلیک ته اړوم او دغه دوه آپشنه په آن کې پرېږدم. ملګرو ویډیو مې سکایپ کړې وه هلته ما ته زنګ راغی نو ځکه ویډیو ما سکایپ کړه. ملګرو دغه څلور آپشنې شپږ آپشنې به داسې کړئ. پابلیک ته به یې اړوئ او څلور آپشن هغه دوه به آن کړئ. ملګرو زه یو بل آپشن پاتې دی. یو بل آپشن پرایویسي کې دی. هلته دغه آپشن دی ملګرو. دغه آپشن دی ملګرو. دغه ملګرو فرینډ او فرینډ ته کوي. اوس یې ملګرو ګورو چې فالو آپشن فعال شوی و که نه. ریفریش ورکوو اوس یې ګورو. تاسو ولې ملګرو چې ما ته فالو آپشن فعال شو په ډېره اسانۍ سره. ملګرو ویډیو مو که خوښ شوي وي نو در سره لایک او شیر یې کړئ ملګرو او د بیل په نشان باندې کلیک وکړئ او فال باندې کلیک وکړئ تر څو داسې ښکلې او ښایسته ویډیوګانو تر تاسو پورې در ورسیږي. که کومه پوښتنه لرئ ملګرو کومنټ وکړئ. الله په امان.